زه محمد ادریس د افغان دارالعلوم د اولای الف درجې زده کوونکی خپل نوبت سره غواړم چې محترمو درنو او خوږو سامعینو ته د ریا په باره کې یو څو مختصرې خبرې عرض کړم چې ریا څه ته وایي او حکم یې څه ده. محترمو سامعینو، لکه څنګه چې موږ او تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن او سبا موږ او تاسې په داسې یو عمل کې ګرفتاره یو چې هغې ته ریا ویلی کېږي. موږ او تاسو وینو چې زیاتره مسلمانان په دې عمل کې ګرفتاره دي، هغه که په منځونو کې وي، که په روژو کې وي، همداشان که په صدقې ورکوي، زکاتونه ورکوي، نو په دې بیکاره عمل کې ګرفتاره دي. نو محترمو سامعینو، مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو ته پکار ده چې د دې عمل څخه باید ځانونه خوندي وساتو، ځکه چې دې عمل ته د دې عمل په اړه په قرآن کریم کې آیتونه، همداشان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه احادیث را نقل شوي او همدارنګه په دې عمل باندې د علماو اقوال را جمع شوي دي. نو دې عمل ته علماو په کتابو کې غټه کبیره ګناه ویلې ده. محترم سامعینو، دا چې ریا څه ته وایي، امام غزالی رحمه الله خپل کتاب احیاء العلوم کې فرمایي، لیکلی دي وایي ریا دې ته ویلی کېږي چې یو انسان، یو مسلمان نیک عمل کوي، خو د دې لپاره یې کوي چې دی بلکې دا غوښتنه هم کوي چې الله تعالی هم راضي شي، خو د دې ترڅنګ دا غوښتنه هم کوي چې خلک دته دا ووایي چې یاره دا ډېر ښه سړی ده، دا ډېر نیک سړی ده، او د خلکو په وړاندې دی ځان عزتمن معرفي کړي. نو محترم سامعینو، موږ او تاسو ته پکار ده چې له دې عمل څخه بالکل ځانونه محفوظ وساتو. همدارنګه د ریا حکم څه ده، چې ریا څه ته ویل، د ریا عذابونه څه دي، دنیوي او اخروي تاوانونه څه دي. ریا مختلف دنیوي او اخروي تاوانونه لري، خو زه به یو څو تاسو ته ووایم. محترم سامعینو، امام ذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې ریا یوه لویه کبیره ګناه ګڼلې ده او دې ته یې ستره ګناه ویلې ده. او همداشان علامه ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب الزواجر کې ریا ته یوه لویه ګناه ویلې ده او ستره کبیره ګناه یې شمېرلې ده. او د ریا په باره کې د قرآن کریم آیتونه او همدارنګه نبی علیه السلام احادیث او همدارنګه د علماو اقوال را نقل کړي دي او ډیره سخته ګناه یې ګڼلې ده. نو محترمو سامعینو، وخت چې دومره سخته ګناه ده، موږ او تاسو ته هم پکار ده چې له دې عمل څخه باید ځانونه محفوظ وساتو او کوشش دا وکړو چې دا عمل راسکه تکرار نشي. که مو کړی وي توبه پرې وباسو، ځکه چې ریا داسې یو عمل ده چې دا ټول نیک عملونه خوري. که هغه هر عمل کوي، کله وخت مانځه کې رامنځته کېږي، کله هم په صدقاتو کې راجمع شي دا عمل، کله هم په روژه نفلي روژو کې نفلي روژې نیسي، نو دلته هم ریا رامنځته کېدی شي. په هر نیک عمل کې ریا رامنځته کېدی شي. نو محترم درنو سامعینو، موږ او تاسو ته پکار ده چې له دې عمل څخه بالکل ځانونه وساتو، ځکه چې تاسو واورېدل چې په دې اړه د نبي علیه السلام احادیث او د الله جل جلاله په کلام کې آیتونه پرې راغلي دي. نو وخت چې دومره لویه ګناه ده، بالکل باید ځانونه ترې وساتو. محترمو، ما چې کوم آیت تاسو ته تلاوت کړ، په دې کې الله تعالی فرمایي: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وای د هر هغه چا چې خوښه شي او دای امید چې هغه الله تعالی تر راضي شي، یعنې الله تعالی سره ملاقات شي، نو هغه د نیک عملونه وکړي، نیک عملونه دې وکړي او الله تعالی سره د په دې نیک عملو کې شریک نه نیسي، ځکه چې الله تعالی یو د بې نیازه ده، دی په خپل ذات کې شریک نه مني. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې له الله تعالی سره شریک ونه نیسو په عملونو کې. او همدارنګه د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ده، حدیث قدسی ده، الله تعالی فرمایي:
وأنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فديك الله تعالی فرمای وإذا له هغو خلقونه چې هغه نیک عملونه کوي او بیا شریک هم نیسي، له هغې څخه زه بیزاره یم، له هغه څخه او د هغه له عملونو څخه زه بالکل بیزاره یم. نور نو زه خپله خبره ته خاتمه ورکوم.